دا ویډیو وګورئ او دا احساس وګورئ، بیا درته وایم چې دا احساس څه شی دی. موږ څومره غافل یو، موږ څومره بې پروا یو. سبحان الله. يعني احيانا لما سبحان الله. وای کله چې له دغو خلکو سره کینم چې مسلمانان شوي دي او د دوی احساس ګورم، داسې احساس کوم چې موږ د اسلام په مقابل کې تقصیر کړی، کمی مو کړی، بې پروایي مو کړی، غفلت مو کړی، موږ مقصر یو. سبحان الله. رښتیا وایي. ټول ټیم ژاړي، کمرمین ټول فهد الکندري خپله څومره بې قدره دی موږ ته دا دین. موږ دې دین ته څه کړي، څه خدمت کړی ورته. څلوېښت کلنه ده. بنت في هذا العمر عمرها 24 سنة. کله چې دا رایادوي چې څنګه اسلام ته داخل شوي، ژاړي، احساس کوي او داسې احساس کوي چې الله پاک تر ټولو غټ نعمت باندې نازولی ده او موږ هم الله پاک په دې نعمت باندې نازولی یو. ولې دغه ارزښت باندې نه پوهېږي، دا احساس ولې نه لرو؟ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څه وایو؟ هغه چې سختۍ یې ګاللي دي او دا دین یې خپور کړی دی او زموږ دین له دغه زموږ له حدود او منطقې نه اخواته نه اوړي. موږ مسؤول یو، الله مسؤول یو. Essayer de lire et de comprendre. Et moi, je viens d'une culture chrétienne et catholique. Et dans la religion catholique, très tôt, il y avait beaucoup de choses qui ont été écartées. Et هغه شیبې رایادېږي چې لومړی ځل یې قرآن لوستی و او څنګه الله پاک مستقیم دې ته خبرې کولې. ډېر عجیب احساس، ډېر خوشایند، ډېر خوږ. کله چې ما قرآن لوسته، سبحان الله، کوم احساس دی زموږ زړونو کې نشته. سره له دې چې زه ډېره پیاوړې ښځه وم خو بیا هم سخته وه. خو قرآن چې به ما لوسته او داسې احساس مې کړی زه د الله پاک بنده یم، د الله پاک ملک یم، ملکیت یم. همدا اوس هم دا احساس لرم، زه د الله پاک بنده یم. موږ ډېر قوي وو خو د الله پاک نه پرته زموږ هېڅ ارزښت نشته. د خبرو پر وخت کله کله ژاړم. اسلام نه وای زما د ژوند هېڅ معنا نه وه، هېڅ معنا نه وه. Il n'y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il n'y aurait pas... څومره مهربانه رب لرو، څومره خوږ او مهم او بارزښته دین لرو، خو موږ یې په قدر نه پوهېږو. هغوی چې ورته نوي راځي په دې قدر پوهېږي. داسې د دغه خلکو چې د اسلام مطالعه کوي او راځي د دوی ژوند مطالعه کوي، څومره غټ غټ کارونه دوی ژوند کې کړي دي، څومره اسلام ته ګټور تمامېږي. او موږ ته څومره بې ارزښته دی، څومره بې پروا یو. أجلس مع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام. السلام عليكم. أشعر بأننا نحن مقصرون تجاه الإسلام.